افغانستان د سویلي افریقا پر وړاندې نن د چمپیونز ټرافي دریمه لوبه د افغانستان او سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. افغان لوبډله چې یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته رسېدلې ده، هلته یې دوې تمریناتي لوبې ترسره کړې دي او دواړې بایللې دي. سویلي افریقا لوبډله چې بیا ډېر وخت وړاندې پاکستان ته رسېدلې ده، هلته یې درې اړخیزه سیریز ترسره کړی دی او ماتې یې هم خوړلې دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ به ډېره زبردسته په زړه پورې سیالۍ نندارې ته وړاندې سي. افغان لوبډله به ځکه پر سویلي افریقا لوبډلې باندې برلاسې وي چې دغه لوبه په پاکستان کې ترسره کیږي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د یو ورځنیو لوبو سیریز ترسره سو چې افغان لوبډلې په 2-1 سره سویلي افریقا لوبډلې ته ماته ورکړل او د سیریز اتلولي یې وګټل. نو افغان لوبډله اوس هم پر سویلي افریقا باندې برلاسې برېښي، په دې هیله چې افغان لوبډله په چمپیونز ټرافي کې هم پیل په بریا سره وکړي او سویلي افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي.